سلامونه دوستانو، په ډیره مهمه موضوع باندې بحث کوو. د ګرامر موضوع ده په الماني ژبه کې. پاسې ورته لیکلي هم دي پریپوزیسیونین. په انګلیسي کې موږ پریپوزیشنز وایو، مطلب کومکی توري په پښتو کې ورته وایي. ډیره مهمه موضوع ده دوستانو، هیله کوم ویډیو مکمل وګورئ. موږ سره اول ده ان. په انګلیش کې هم ورته ان وایي او په ډویچ کې هم ان. مطلب کله چې دا وګوره بال د پیټۍ یا د صندوق دننه ده، چې کله یو شی په داخل کې وي مطلب هغه ته ان وایي. بل موږ سره دوستانو اوبه وایي، مطلب لپاسه. خو دوستانو فکر مو وي چې دغه یو شی چې هر څه د پاسه وي ټچ سوي نه وي. تاسو ګورئ دا بال د دغه صندوق لپاسه ده، د کارتن لپاسه ده، ټچ سوی نه ده. او چې کله ټچ وي بیا هغه ته په الماني ژبه کې څه وایي؟ اوف مطلب ټچ سوی ده. دوستانو بل مونږ وایو نیبن وایي نږدې ته مطلب نیبن وایي نږدې. او بل دوستانو مونږ سره وایو هنټه وایي شاته مطلب. او بل د دوستانو فو وایي مطلب مخکې. او دوستانو یو نږدې د نیبن، بل مونږ سره دلته ده ان چې کله سانکی ورسره وي خو ټچ سوي وي، دا ګورئ ان ټچ سوی ده، ټچ. او دوستانو موږ سره بل یو ده اونټه مطلب لاندې. دا ګورئ دا بال د کارتن لاندې ده، اونټه لاندې. او دوستانو بل ده موږ سره سویشن مطلب مابین کې. بال ګورئ د کارتنونو په مابین کې ده دوستانو، ګورئ سویشن. دوستانو مهم لغتونه دي، مهم پریپوزیشنونه دي، او کولای شي چې دا تاسو زده کړئ. دغسې ښایسته ویډیوګانو لپاره د الماني ژبې روانو خبر زده کولو لپاره د ما یوټیوب هم کولای شي تعقیب کړئ، او همدغه ټیک ټاک زما ده، کولای شي دا ټیک ټاک در سره تعقیب کړئ. خپلې پوښتنې په کمنټونو کې وکړئ.